کنه وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یو ګناه کافي ده. آیا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي؟ که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نو ورکړی. او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده. خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخړونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافي دی. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن په ټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور په ټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپل فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به مونږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به مونږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. مسلمانانو، الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. اے مؤمنانو، د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یو سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ای پیغمبره، تا هغو خلکو ته ندی کتلی چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه ډیر لرې باسي. هغو ته ویل کیږي چې راشي د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته. نو تا هغو منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې مونږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او مونږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. هغوی ته څرګنده کړه چې مونږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. نه ای محمده، ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان نشي کېدی تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پایه یې ومني. که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ نو له هغو څخه به ډیرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډیر ښه والي او زیاتې ډاډینې موجب و.
او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي. دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي دی. ای مؤمنانو، هر وخت د مقابلې لپاره چمتو اوسئ. بیا چې څنګه وخت مومي د بیلابیلو ټولګیو په توګه ووځئ یا یو موټی. هو، هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي، که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاش کې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. داسې خلکو ته د ښکاره وي چې د الله په لاره کې جنګېدل هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي. نو چې د الله په لاره کې وجنګېږي او ووژل شي یا برلاس شي، هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. آخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لاره کې د هغو بېوسې نارینه‌و، ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. کوم خلکو چې د ایمان لاره غوره کړې ده هغوی د الله په لاره کې جنګېږي، او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګېږي. نو د شیطان له ملګرو سره وجنګېږئ او باور ولرئ چې د شیطان دسیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. تا هغو خلکو ته کتلي دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره پکار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره دی، او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. پاتې شو مرګ، نو چېرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی، که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ. که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لوري ده، او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لوري دي. آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهېږي. ای انسانه، تا ته چې هره ښېګڼه در رسیږي دا د الله په پیرزوینه رسیږي، او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی، او په دې باندې د خدای شاهدي کافي ده. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ، او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې ته د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی. هغوی په خوله وایي چې مونږ فرمان بردار یو، خو کله چې ستا له څنګ نه لرې کیږي نو د هغوی یوه ډله د شپې له مخې سره راټولیږي، ستا د خبرو په خلاف مشورې کوي. الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي. ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه، همغه د توکل لپاره کافي دی. آیا دا خلک قرآن ته نظر کیږي؟ که دا د الله نه پرته د کوم بل چا له لوري وای نو په دې کې به ډیر څه ګډ وډ بیان موندل کېده. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي، په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. نو ای پیغمبره، ته د الله په لار کې وجنګېږه، ته له خپله ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤل نه یې.
البته مؤمنان د جنگیدو لپاره وهڅوه لري نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده